السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې ټول بخیر یا خوشحاله به یې او الله تعالی دې تاسو همیشه خوشحاله ساتي. دوستانو اوله دویمه درېیمه څلورمه کلمه ما تاسو ته ویلې وه، نن به پنځمه او شپږمه کلمه وایو. پنځمه کلمه استغفار. استغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وشبكما كلمة رد كفر. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسه په ته بیا وایم زموږ ډیر کسان په دې کلمه کې غلط کیږي. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نو دوستانو دا و پنځمه او شپږمه کلمه. نو امید دی چې تاسو به پې پوه شوي او که څه غلطیانې به کې ستاسو وي نو هغه به پکې هم لیدلې وي او امید دی چې تاسو به ترې هغه وکاږئ او خپلو بچو ته هی هم وښایئ او ویډیو خپلو دوستانو سره ډېره شیر کړئ چې هغوی هم کلمې زده کړي. ما راکړئ اجازت. والسلام.